صافیات بل ذی اللہ فرمائی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمائی زما عبادت کوا او زما د عبادت نفس وبالوالدین احسانا مور پلا سره ګور نیکی کوا مور پلا سره احسان کوا پجندم وسره کوا او چې وفات دانی کیدا چې لپلا پوچتا کا لا سنو چت کا چې اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ځان تم دعا کوا مور تم دعا کوا پلار تم دعا کوا زمانه په خدای قسمی چې قبر کې د نه خوشاله شي نو خدای به در نه خوشاله شي د دې وجه نه محترم عزیزا پلار پس خیرات کول پلار پس دعا کول د مور پلار ادب ساتل دا فرض عین دي کین ماته چې مور پلار کافر می هم به ادب کې سرور کونین فرمائی کہ پلار دل مقابلہ کی پا جہاد کی راگے اور تو خدای مسلمان پیدا کرے تو پاکستان کے اسے دے پلار دے پا ہندوستان کے اسے دے اور پلار دے مخل راگے نو پدی کافر پلار باندی گزار مکوا تو پی گزارنے کے قبل چاہو جنو خیر دی ملدی کی خود تے مخلاص ہوا دومره پورې حق شته چې پلار له ډب نه ورکې نو رورنن که پلار مړ شو مور مړه شوله هغې پسې خیرات کې دا بالکل رسی اوس خیرات چې کم دی رسی نو دا چا ته رسی دا روح ته رسی که بدن ته رسی په دې باندې یو خبر عرض کوم بیا خپل تقریر خواندم ځکه چې زه 9 بجې نه شروع شوم او دا صاحب تقریرونه دي ټول ورځ مې بار تېره کړه سهار تلم لډي کوتل ته بیا ماښامه پورې مې په دره کې تقریر کړی اوس دلته رالم او سهار دې خدای خیر نو محترم عزیزانو هغه اوږده تقریرونه ما پرېښیم دي بس هغه زمانه م لاړه زه بوډا شم تاسو هم بوډاګان یئ خو خدای پاک فضل و کرم دی چې د دین داسې طاقت دی چې یو ځل شروع کړو بیا وشو 2 ګنټې نور هم لګیا وي خو ډېر تنګوم هم نه اخري خبر عرض کوم قبر ته لاړې مسله د قبر اوس روح ته ثواب رسي او که د بدن ته رسي روح خوشحاله دی که بدن خوشحاله دی روح په عذاب دی که دا بدن په عذاب دی نو امام غزالی رحمت الله تعالی یو بزرګ سره تېر شوی دی عالم ځان له کتابې دی سرور کونین چې څه وخت کې معراج ته لاړ معراج ته او رب العالمین نه واپس شو او شپږم اسمان ته راغی نو موسی علیه السلام ولا مخې له راغی موسی علیه السلام د درېمې درجې پیغمبر دی پیغمبرانو کې وی خو د پیغمبر ته تپوس در نه کوم وی وایه څه وی وی تا داسې ویلي چې علما امتی کا انبیاء بني اسرائیل زما د امت عالمان به دا بني اسرائیل د پیغمبرانو په شان دي بیا ما ویلي خو ما په دې پیکه چې تا د خپل امت عالمون سره برابر کړ وی چې بس خدای کړی دي نو څوک وی خما په دې پوی کوي خډیره خدا نو د امام غزالی روح ته رسول الله आवाज وکړ امتثالی شکل سره راغی لکه څنګه چې بیت المقدس کې سرور کونین امامتی کولا نو پیغمبران خو ټول وفاتو لیکن امتثالی شکل سره ټول پیغمبران بیت المقدس ته راغلو دا صحیح مسله ده یو لک صحیح پیغمبران ته بیت المقدس کې مون رسول الله کړی د معراج شریف شپه امام غزالی روح چراغه موسی علیہ السلام ته حضور فرمائے چې دا زما د امت عالم دې تپوس ته کوا نو موسی علیہ السلام وته چې ما اسمه کا آپ کا کیا نام ہے نو ته اسمی فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان یو شپږ نمونه وته واغشتل نو موسی علیہ السلام ته چې یالکا ما خوستانه دا نوم تپوس کو نو پاتانه د پلار تپوس نو کړي د نیکه نو کړي د خر نیکه نو کړي دا دومره وګدولې نه امام غزالی روح ته وی چې موسی علیہ السلام وی ها وی ته چې د الله راز تلاړي او په کوی تور کې پیغمبري در کوله نو تا ته خدای پاک ویلو کله چې ما تلک بیمینک یا موسی و موسی علیہ السلام استا پلاس کی سری نو تا وته سوې قال هي عصاي اتوکل علیها واعشب على غنمي ولي فيها مآرب اخرى دا زمام ساده زپی تکیا لگاو ما زپی گڑو دا پانی سندما دیکھ دا مانور فیدی دی چی باران شنو پسر سمچت رہ دا چی سو وقت نار شم پزمک اخا کم میوادارو نشی چی بیا لاس کم بیا امساشی چی سو وقت دود کے گما امسا پزمکو غرزو ما خلواز کی او دا گڑو سو کے قیدو تخوبونکو ما چی بیا وطلاس کم بیا امساشی چی سو وقت زما گڑ نارشی نو گٹی لر اخلاصکم نو بطی را روانشی ولی فیها معارب اخرى او پدی کی زما ڈیر فیدی دی نو تچ دا خدای راز سلاڑی نو تا تخدای چی ما تلک بیمینک یا موسیٰ ستا پلاس کسی موسیٰ علیہ السلام نو تا تچ حازا سوائے دا زما امسادا نو خو بس ولته بچپ وکنه نو تا پسې دا ولی چا توقع علیها ز په تکیا لګوما او ز په ګړو ته باندې سندما دې کې زما نور فائدې دي تا د وګ تقریر ولې کاو
موسی علیہ السلام چې خدای باندې وګ تقریم زکه کو چې ما خدای سره خبرې وګدولې وې تا خدای سره خبرې وګدولې او ما تا سره خبرې وګدولې زکه مې تا ته چې ما دا پلان نامه پلان کړه داغه نامه پلان کړه او داغه پلان کړه مې چې تاسو لږه خبرې وکړم وې بس زمونږ بالکل چې تا ټیک ویلې دي چې زما د امت عالمان با د انبیاء او د بنی اسرائیل په شانتي به امام غزالی دومره لوی سړی دی امام غزالی صاحب او وای چې روح ته ثواب او عذاب د بدن ته بس غیر خبره وناغه مثال پیش کوي وای یو طرف ته سړی روند دی او بل طرف ته سړی پستر ګروغ دی خو پخپوشل دی نو دا معذور ته وای دی روح ته شیر ورزمږه موتمږه ست پخپوشلې ز پستر کو معذورم نو دارو غته چې تر لنشا پیږي سه زبستا پشا سور شما نو بس دغلته د ګلشادي او باغ د کندرو کې بسلته ولاړ شو او بس ته باندې ورا شو کې ازبم خرم ته بم خوري بس فيه سه بیروغ انتظام تعلم کو سور شپه افسه فیدا سه پام کو لخته دي پام کو مولا دی خطو شه دی خطو شه دی خطو او ټوبو بس باغ ته ورسو چې ورسو دیو ته دیونه ته ميلان کا نافي صبرو انتوان شنو بس دغه نه راځي مالټي سم طریق کینوان په خپلم کړو دلم خلک ورکي حافظ سے بمور شو بدن د پاسه په د باغ مالک راغی او سزا بچاله ورکي حافظ سے براګری کې داروغ براګری دواله بګری دواله بګری ولی کافی سے نه د خپل باندې نو دی بسنګ تلو اګه د ستر ګروغ نه دی د بسنګ لیدل کول نو دا روح چې کم دی په منزله روح دی او دا بدن په مثال دړون دی دا روح په دې بدن سور دی نو څنګه چې دی روندا سزا ورکړي دا سه به روح لم ورکړي نو روح له سزا ملاويږي بدن لا ملاويږي چې روح ته خوشحالي ملاويږي بدن ته خوشحالي ملاويږي او دا یو مثال بلوره تفکر کې پروت یک پوره او ما غانا په خور کې روانه او سړی د پسی او ډد باندې کوي الا په خور کې پیمان ګر کړي او چې منډه وې انا را پاسه چې ګوره کړو پروتي روح ته د عذاب ملو شي هغه منډه والی دی او چې تر پاسه خوري درنه بیګي ټیګلا او کله کله سړی پاک را ګوره پروتي چې ګوره مدینه منوره کې ګرځي یاره بیگا خو مناسب حج ته تلم په خو کې تلې کنه تلې نو ته خو خدای د خوانه کا کړ پوره کې ناس د بټنګ نه پروکې راو ته ګورې د تلم داتو لاته ماته چې ستاروح تلو نو د روح کنیکشن بدن سره شتا نو چې څنګه خوشحالي روح ته خوشحاليږي داسې بدن ته څنګه چې روح ته عذاب دی داسې بدن ته عذاب دی نو عذاب القبر حق عذاب قبر حق دی د دې قبر د پر تیاریو کې د قبر د پر تیاری دا د محترم عزیزانو چې د خدای صحیح بندگی اختیار کړي دروغ موایي دوکه مکوي دا دمتوبونه پرې دی دا الله قانون ته متوجه شه کوشش دا وکړي چې خدای او پیغمبر سویلی اپزان نافذ او جاری کوي ان شاء الله قبر مخسته شي اخرت بم خسته شي محمد شیخ محمد باقی بالله او سړی بیت الله تعالی بیت الله شریف ته چلاو نو مسله دا چې سړی بیت الله ته دینو لومبه عمره کوي دا عمره نیت بتاړي نو عمره د کراچۍ نه چاوي جس کې دی یا سباله پیښور نه اسلام آباد نه دی نو دې ځنه بلنګونه وي یو لنګلان دی او بل باندې درکات نفل بو کې او داغه نه پس چې اللهم انی اريد العمره فيسرها وتقبلها مني اللهم لبيك چغبوي او بیا روان شي چې څو وخت ورشي نو باب السلام باندې براشي نو بیت الله نه طواف کوي بیت الله ته چې سړی ورشي خدای کوم نه طواف کوم نه خدای پاکي تا کوم د سړي کوم نه وسودري چل نه راته نو ذات ان کسو زين چل د تدې نه خیم بیت الله چې ورشي نو حجر اسود صحیح کو چې خلک یې خولي نو دا غزنه او سره پټ راغلی دا تقریبا 2 اشتپلنه ده سره پټ ده نو هغه نه صفه مروه ته ده په دغه پټه بودريږي او دی خو مخ کې نو نیت بوتل چې اللهم اني اريد طواف بيتك الحرام 7 اشواط فيسره لي وتقبله مني دا طواف نیت دی دې کوي په کار بمراشي یا الله اراده بنا طواف دا وګرځه خدای ما ته احسان کو مانه قبول کړه بیا باغ زینا دعاګان شروع کی بیا بروس حتیم راشي د حتیم نفس چې کم دی خواته بیا رکن یمانی راځي بیا حجر اسود راځي ورپسې مقام ابراهیم راځي ورپسې ملتزم راځي نو چې یو ځل راځو شو چې وځل چول شي نو دا یو طواف شو وځل چې دا غینه فارغ شي نو بیا با درکات منذ کې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى چې دینه فارغ شي نو متصل سره آب زمزم دی په پړو بورکو شي نو ببوس کې درې شو ماته ګوري څلورم نمبر با صفا مروه کې منډه وې چې وځل منډه وې نو بس را بشي نه تبکې نه سر بدن اخري او کسر دی ګدو وخت دی پریخو نو بیا با د دې ګوت د سر په مقدار پکنچې کټ کې نو بس لنګونو باسو بس حلال شي نو دا شیخ باقی بالله دا عمره نه فارغ شو باب عبدالعزیز یو دروازه په غیره و چې راوته چې وې قتل یو ګوته پرته
د ریخمو ګوتې وه پکې د 1 لاک روپو لالونه وو د 1 لاکو اعلان کړي یا خلکه یې پټه کړه مسله دا ده چې څه زمومې اعلان وکړي یا خلکه مامون ته دی او شی که چا وي ما ته حال ووایئ 3 اوازې وکړه او د دې اوازو نه بعد هغه چا आवाज ورنه کړو کور ته خپل ځای ته یوړو محله جیات کې یا فلک یا شامیه کې هر ځای کې چې دی راو هلته یې ګوتې کېښود او بیا راغی یو سپین ږیری روان دی ما ته وګورئ دا سرومال سره دی اواز کوي یا خلکه که چا ګوتې بونتې وي او مال یې راکړه زه به هغه له 1500 اشرفۍ انعام ورکم خو د خدای په نس باندې او ګوتې کې لالونه دي او د 1 لاک روپو دي د خدای بندگانو بیت الله ته راغلي یئ د خدای در ته راغلي یئ که چا مونتي مال یې راکړه شیخ محمد عبدالله ته فرمایي چې بابا جو درې ګزر اعظم اسلام دی ته وایي یو 3 ګزر اعظم لاړ ګوتې راواغېسته صدر کې پټه کړې ده چې راغی کاکاجي څنګه رنګې دي وي شین وی 100 لالونه وی لس وی د څومره قیمت وی د 1 لاک وی بابا جي دا خو بني وی بچو هم دقه ده اوس پیمانې وایي خپه نه شیخ رپوري والا په دې ډکه چې ودرېږي سار او دا سم ته خېجې د 500 روپو لوټ لاندې پروت نو پټه کېدی داسې یو خبل خو به د 500 روپو په لوټ پکې دی دا څه ده که نه پیمانې وایي دا خو درکنار کړئ د 500 روپو لوټ خو پرېږده نن مسلمان زما په حج کې ملګرو د دې سړي ترو په خدای یقین وکړئ چې دا مزدلفې نه روان شو د لوی اختر ورځ ده د لوی اختر احرام کې غریب را روان دی او چې څه وخت کې تنبو ته ورسو ما ته مولانا صاحب مې ولې وی غرق شوم مې ولې وی شانه مې چا دغه والو 300 روپۍ رانه واغېستې 300 ریاله یعنې په منا بازار کې شانه ووو داسې مسلمانان هم شته او داسې هم شته چې د 500 روپو لوټو مې پتې کېدي داسې هم شته چې د 1 لاک روپو لالونه ومونتل او مالک ته واپس ورکړو د هغه جیب ته راکړه چې بچیا 1500 اشرفۍ منلي دي والا وی نه مولانا نه جي دا خو تا د مجبورۍ نه منلي دي ګوره مولانا صاحب ډېر غریب دی دا 500 اشرفۍ مې د خدای په نوم خیراتي درکړې وی والله که یو پیسه والا ګوره خدای څه کوي اسې غیرت درته وایم چې چا کې غیرت وي د خدای غیرت به اوس ګوره چې خدای څه کوي ګوره بچی ډېر غریب دی وی کاکاجي والله العظیم زما په خدای باندې د ایمان دی چې دا 1 لاک روپۍ مال نن راکړې سبا مال بل ځای کې نور د دې بدل راکولی شي تا نه بدل نه علما زه د رب العالمین نه بدل غواړم زه د الله نه بدل غواړم چې تاله دومره درکولی شي نو مال هم راکولی شي زه کاکاجي خپل کار کوه یو پیسې هم ترې وانغېسته لاړ حج فارغ شو خلق حجون نه خلق واپس شو ګوره چې خدای څه کوي او اسلام چې چا کوي په خدای مې د قسم خدای به امداد در سره داسې کوي چې لکه دا ګز او دا میدان حج نه خلق فارغ شو ټوله دنیا لاړه حج نه فارغه شوله خدا مولانا صاحب او د 40 ملګري نور پاتې شو نور ټول جزونه لاړل حج نه خلق فارغ شو کورونو ته ورسېدل وطنونو ته پاکستان ته سودان ته الجزایر ته او ګې کې نایجیریا ته او مصر ته سودان ته هندوستان ته دې ټولو ته خلق خواره شو دا مولانا صاحب اخري جس کې ناست دی چې دا ښېګړی کړی ده بل مسلمان سره جس کې ناست دي په خوا خواوی جز نو دا بحري جزو د دریا منځ ته چې سورج مزلې وکړو چې ټغر راغی چې ډس شو نو جس ټوټې ټوټې شو یو تخته پاتې شوه په هغې تخته باندې دی کېناسته ونیوله او تخته به داسې اړی راړی په مزه مزه اړی راړی ها چې 2 شپې ورځې په دې تخته غریب چکرې والي یو جزیرې ته ورسېد سمندر خو لویه بلا ده چې څه وخت کې ورسېد او په جزیره ورننوته نو اواز یې غوږ ته راغی الله اکبر الله اکبر د بانګ اواز یې واورېد یا الله شکر دې خدای د مسلمانانو ملته راغلم ډېر خوشحاله شو چې ورغی جومات ته مولانا صاحب په مانځه والا ادینه کې وتړه الله اکبر د ماښام لمونځ یې وکړه چې د ماښام لمونځ یې وکړه سلام وګرځېد یا خلکه 2 شپې ورځې مینارې تېرې کړي دي که څوک بنډزر کې وي غریبې منادارې ملکون ته روټۍ راله راوړی بس داسې بل لاړ روټۍ داسې بل لاړ هغه هم روټۍ راوړه مولانا صاحب روټۍ خوړه مولانا شیخ باقي بالله صاحب شپې جومات کې تېره کړه سهار چې راپاڅېد دا ماشومان بچي جومات ته رالل وی راشه مړه خپل دین شروع کړه یو ته بچی دلته راشه بسم الله الرحمن الرحیم الا بچی نویت ونودي لله تعالی 4 تکبیرات صلاه الجنازه ابل ته بچی آمنت بالله كما وباسمائه الا بچی آمنت بالله وملائکته وكتبه
بسم الله سبحان چاته کلمه تمجید، چاته به ایمان مجمل، چاته ایمان مفصل، چاته بسم الله، چاته تیمم، چاته مړمون درس شروع. یو کالی په جمعات کې درس قرآن ورکو، د دین خدمت وکړه. یو کال پس داسې سپینګری مشران وي چې دې مولانا صاحب خو دې بچو سړی راخې ګړه وکړه او دومره ښه سړی دی. دلته یو جینۍ ده، مور یې مړه ده، پلار یې مړ دی او توکل په خدای دی چې دا جینۍ درته په واده کو دی جومات کې به بس درس قرآن ورکړي. مولانا صاحب د کندي مشرانو ورته وایي وی خوښه ده نه چې هسې ته خو د بل وطن نه راغلی او د جومات کې دیری که دې خوښوي نو دلته یو جینۍ ده، مور مړې او پلار مړې ده، نو تاله به یې درکړو. هغه یا بسم الله، نو بس چې مور مړې پلار خو زه مور مړې پلار مړې منو بس وشوله. طابق النال بالنال، مولا جوړ په جوړ. زما مور پلار نشته، د هغې هم نشته، بس هغه زما شو، زه د هغې شوم. هله لکه نیکه وتړی مولانا صاحب نه، بس د مازدیګر ټیم کې نیکه وتړله او د ماسخوتن د مانځه نه پس کور ته روان شو. ډېره عجیبه ده. زه یم که په دې خبر ایمان ولره که نه، په ایمان چې ټولو نیکان او بزرګان شي. خدای دې ما پې انشاءالله ایمان راوړی دی او تاسو هم پې راوړئ. او بیا ګوره اوس ماسخوتن څنګه چې خلک د واده په لومبۍ شپه کور ته ځي، په کوم هغه ټیم لاړ او ځان ته ډیو بله کړې ده. دا راډونه ماډونو زمانه نه وه، جرنیټر یې نه وې، ګیس نو، دا باتې ماتې نه وې، بس خو دا د شړشمو تیل او د خورو تیل به سوځېدل. ځان ته ډیو بله کړې ده او ناوې ښه ځان جوړ کړې، څنګه چې د ناوې دپاره شرع مقرره کړې ده چې ناوې به ځان خاوند ته جوړوي او ما سوا د خاوند نه بل چا ته زینت نه ښایي. قرآن راواړی، قرآن اعلان کوي لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خدای فرمایي ما سوا د خاوند نه به بل چا ته ځان نه جوړوي، بس هغې ښه ځان سینګار کړی، جوړه کړې، تیاره بیداره رڼا ته مخامخ ناست ده، په دې انتظار چې خدای خاوند به مې کله او خاوند یې لیدلی هم نو او خاوندام نه و لیدلی، د هغه نو لیدلی. ورته مولانا صاحب دا کور دی ورځه، ستا ښځه چې مونږ تا ته په نکاح کړې ده نن مازدیګر مخامخ ورشه. اکبرپورې والاو عزتمندو نوجوانانو په خدای قسم چې ور مخامخ شو او داسې ورته وکتل بس سړی ټوپ کړی ور راپرېوته او بېهوشه شو. ښځې پرې کې سوچ وکړه چې خدای داسې چله شو. خلک وایي چې خاوند یې مړ کړ، داري ورکړو، زر زر غریب راله، پړې وله لاس والو، په تلو وله لاس والو، سړی بیدار شو. یا خاونده ولې خاوند واخه دې په خدای قسم حیران یمه، دا کوم حال چې ستا په غاړه دی، په خدای مې دې قسم چې دا ما مکه معظمه کې مونتی و، دا ستا غاړې څنګه راغلی دی؟ ښځه بېهوشه شوه، راپرېوته. اوس سړي وي خدای څه چلو کوم، ښځې له تعلیم علي مګل را بیدار و ښځې استاد وایه دا په تا څه چلو شو؟ وی خاونده په خدای مې دې قسمي چې زما پلار بیت الله ته تللی و، دا هار یې مال اخیستی و، دا د هغه نه رک شو، یو مولانا صاحب ومونته، زما پلار هغه له پیسو اشرفۍ ورکولې خو هغه وانغېښتې، هغه وایي چې ما له خدای راکولی شي. زما پلار چې وطن ته راغی نو په جومات کې اعلان وکړ چې و خلکه بیت الله کې مې یو زلمي لیدلی دی، ما نه د 1,00,000 روپو لالونه رک شو او ما له هغه مولانا صاحب راکړه، ارمان چې هغه زلمي راشي دا لور هغه ته به واده کړمه. زه د هغه پلار لور یم، زما پلار دا تمنا کړې وه او زما د پلار دا هار رک شو او تا مونتی و تاغې او زه هغه یم چې زما دپاره اخیستو، نو مولا ته ماله راوستی او زه تاله مولا درکړم، زما د پلار دعا منظور شوله. دا هارم والا مام د سره والا او زما د پلار جیدادم والا. دا څه وجه و محترم عزیزه؟ ایمان یو چې ما له خدای راکولی شي، ولې د بل مسلمان مال خورم؟ ورې کړه که ورې نه کړه؟ نو محترم عزیزه که مرګ لري، قبر لري، داسې ایمان پیدا کا دنیا کې به ابدن کی، آخرت کې به هم درکوي. او که ته د مسلمان جیبونه وای، د مسلمان سره دوکه کې، د مسلمان سره بېعزتي کې، د مسلمان نه په زور پیسې اخلي، دنیا دې هم تباه شوله، آخرت دې هم تباه دی. دنیا دې هم تباه ده، آخرت دې هم تباه دی. نو محترم عزیزه وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه، خدای فیصله کړې ده چې ما سوا زما د بل چا عبادت مه کوه، زما نه امداد غواړه، ما ته سجده لګوه، زما عبادت کوه، زما طرف ته راشه او د خدای ته توحید نه پس، د خدای د عبادت نه پس وبالوالدین احسانا، د مور د پلار سره احسان کوه، مور و پلار د نه خفه نشي. سرور کونین فرمایي چې د مور او د پلار د خپو د لاندې قدمونو جنت دی. حضور فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات،
د مور د خپو د قدمونو لاندې جنت دی. ځکه خدای فرمایي وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره دنیا کې احسان کوا. چې د چا مور جم دی دا د چا پلار جم دی. سرور کونین فرمایي چې چا د مور مخته یا د پلار مخته داسې وکتل چې دا مې پلار دی دا مې مور ناسته ده، او دغه په شوق چې وایي خدای زه دوی نه پیدا زما دې په خدای قسمی. سرور کونین فرمایي د یو حج قبول کړي شي صحابي کرام الکاتبین کو ګوناستی وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرام الکاتبین لیکي چې دې سړي مور پلار ته وکتل د یو حج قبول کړي ثواب لیکي. نن په یو حج باندې 10,000 روپۍ لګي، په یو حج 10,000. تعالی خدای پاک د مور پلار په کتو کې د 10,000 ثواب په کور کې درکړي. مور پلار په ایمان وی لوی عبادت دی کنه د مور پلار ته قتل د مور پلار ادب کول. نو چې د چا مور جم دی دا د چا پلار جم دی د خپل تلیخ کول کې مور خوشاله کا پلار خوشاله کا. زما دې په خدای قسمی چې د مورم کافری او پلار هم کافری کنزل ورته نه کې دب نه ورکه پاتې لا مسلمان مور مسلمان پلار. والله العظیم چې حضور فرمایي د مور پلار د خپل د قدمونو لاندې جنت دی. که مور پلار دې راضي کړه خدای راضي شو. که بزر جمیل شي ولی الله شي عالم شي مجاهد شي خو چې سپینګری پلار او تو سره مور دې نه بخي جنت در باندې حرام دی. نو محترم عزیزو نن په معاشره کې د مور پلار قدر نشته، د سپینګری قدر نشته، د استاد قدر نشته، د عالم قدر نشته، د سید قدر نشته. هر سره ځان له ډنګي مړه داسې مکوئ. بالکل محترم عزیزانو انسان د الله دربار کې ډېر عزتمند دی، د انسان ډېر لحاظ ساتي. او بیا د سپینګری او د مور او پلار خو دومره حق دی چې خدای پسې متصل مرتبه ده.